سلام. ګیلانی یم تاسو ته د نیو بوست له یوټیوب چینل څخه د ګوګل ټولګي یا ګوګل کلاسروم په اړه باندې معلومات درکوم. نو هیله ده چې موضوع را سره تر پای وګورئ. لومړی مې کوشش کړی دی چې د ګوګل کلاسروم په اړه باندې یو څه معلومات مخکې له مخکې تاسو ته وړاندې کړم. هغه نه وروسته به بیا وروسته په ګوګل کلاسروم کې عملي کار وکړو. نو که راسو موږ تاسو وګورو په پښتو کې موږ کولی شو ګوګل کلاسروم ته د ګوګل ټولګي نوم ورکړو یا د ګوګل سیم، خو ډېر پښتو کې ډېر اسانه موږ وایو ګوګل ټولګي. نو راځو لومړی په دې ویډیو په دې حصه کې موږ یو څه موضوعات وتشریح کوو. اول به چې وي انلاین درسي پوسټغالي، یو څو دانې انلاین درسي پوسټغالي دي، د هغه په اړه به موږ تاسو بحث وکړو. دوهم به موږ او تاسو مثال بیا په دې کې موږ ګوګل ټولګي انتخابو، د ګوګل ټولګي قیمت به ووایو چې پر ده باندې مصرف دي، وړیا دي، څنګه دي، د ګوګل ټولګي ځینې مشخصات به ووایو او بیا به وروسته په پای کې عملي کار شروع کړو ورباندې. نو راځو د انلاین درسي پوسټغاړو په اړه باندې. انلاین درسي پوسټغالي مختلف موجود دي، یعنی زیات دي، بیخي زیات دي. که موږ تاسو وګورو ډېر زیات انلاین درسي پوسټغالي موجود دي. نو درسي پوسټغالي یا لرنینګ سافټویر یا موږ ورته ووایو چې انلاین لرنینګ سافټویر، هغه مختلف دي. نو پر دې موږ بحث کوو، موږ کوشش کوو چې پر هغه انلاین درسي پوسټغالي باندې بحث وکړو چې هغه زیات استفاده کېدونکي دي. دا ځینې موضوعات په دې خاطر په دې ویډیو کې راوړم چې موږ او تاسو باید چې د ګوګل کلاسروم ترڅنګ د نورو انلاین درسي پوسټغالو په اړه معلومات ولرو. نو یو چې دی چې زیات اوس استفاده کېدونکی دی زموږ په ټولنه کې، هغه ګوګل کلاسروم دی چې په اوس وخت کې زیات استفاده کېږي. او بل د ای ډي موډو په نامه یو بل اپلیکیشن هم شته یا پوسټغالي هم شته چې د درسي انلاین په برخه کې د درسو لپاره استفاده کېږي. نو اوس پاتې شو ګوګل کلاسروم او ای ډي موډو. دا چې ما په لوړه مثال دی په اول برخه کې دی دواړه خالد دی نوم اخیستی دي. په دې خاطر د دې نوم اخیستی دي چې دوی د انلاین صنفونو لپاره مثال دی هغه پوسټغالي یا اپلیکیشنونو چې زیات استفاده کېږي. همدا ډول موږ کولی شو په ګوګل کلاسروم کې ویډیو کنفرانسونه هم ولرو، خو هغه د یو جلا برخه ده. دا چې موږ اوس راځو پر دې باندې بحث کوو چې په بیسیک ډول یا په ساده ډول موږ څنګه دې څخه استفاده وکړو. نور دوه پروګرامونه چې د انلاین زده کړو لپاره استفاده کېږي، یو مایکروسافټ ټیم دی، صحیح دی، ایم اس ټیم یعنی مایکروسافټ ټیم، او بل زوم دی. دا دوه اپلیکیشنونه یا پوسټغالي د دې ترڅنګ چې د انلاین کلاسونو لپاره استفاده کېږي. همدا ډول د انلاین دفاعګانو چې موږ تاسو غواړو د خپل پروژو یا پروپوزل یا د مونوګرافونو د دفاع لپاره یې استفاده کوو. دا په زیاتو د داسو برخو لپاره استفاده کېږي. همدا ډول د انلاین کنفرانسونو لپاره یا میټینګونو لپاره هم استفاده کېږي. دا کوم یو؟ مایکروسافټ ټیم او زوم. نو راځو موږ ته زیات کار چې سره دی د ګوګل کلاسروم سره دی. موږ تاسو د ګوګل کلاسروم په اړه باندې بحث کوو. ګوګل ټولګي دا د ګوګل فار ایجوکیشن یعنی ګوګل د تعلیم لپاره د پکیج یوه برخه ده. ګوګل د تعلیم په برخه کې ځینې پکیجونه یا ځینې کڅوړې وړاندې کوي چې خاص او خاص د تعلیم لپاره کار کوي. نو ګوګل کلاسروم هم د ګوګل فار ایجوکیشن له پکیج څخه یوه برخه ده. نو راځو پر دې باندې بحث کوو چې ګوګل کلاسروم چیرته کوم موارد یا کوم شان ته ضرورت لري. لومړی ګوګل کلاسروم جیمیل ته ضرورت لري. جیمیل خپله یو برقي لیک استونکي پوسټغالي دی یا خپله په دې کې یو اکاونټ و هر څه جوړېږي چې د هغې برخې څخه موږ کولی شو ایمیل نور یاهو دی و هاټ میل دی. خو ګوګل دا خپل ځان ته خپل کمپنۍ چیز ته ضرورت لري؟ جیمیل اکاونټ ته ضرورت لري. اول دا ډېر ضروري دی چې موږ تاسو باید څه ولرو؟ جیمیل اکاونټ ولرو. دا ورته اړین دی. بل په ګوګل کلاسروم کې موږ تاسو کولی شو چې استادان او محصلین درسي مواد
چې هغه کېدای شي سلایډونه وي، کتابونه وي، پی ډي اف شکل که په هر شکل وي، یا ویډیو لینکونه وي، کورني کارونه او داسې نور مواد پوسټ یا خپل د شاګردانو سره شریک کړي. دا برخه هم په ګوګل کلاسروم کې زیاته مهمه ده. بل په ګوګل کلاسروم کې استادان کولی شي چې محصلینو ته کورنۍ دندې وسپاري او هغه کورنۍ دندې په صحیح توګه په ښه توګه باندې وتنظیم کړي. یعنې څنګه محصل ته کورنۍ دنده سپاري تر ټاکلي وخت پورې. تر څه پورې؟ تر ټاکلي وخت پورې. وخت به څه شي؟ وخت به معلوم وي. همدا ډول استاد کولی شي هغه کورنۍ کار تنظیم کړي، هغه کورنۍ کار ته نمرې ورکړي، یا هم که چیرې په هغه کورنۍ کار کې مشکل وي بیرته کمنټ ورته پرېږدي محصل ته، او بیرته یې محصل ته میسج پرېږدي او بیرته یې ورته واپس کړي چې ته څه وکړه، بیرته په دې کورنۍ کار کې دې اصلاحات راوله. دا ډېر په اسان ډول کېږي، عملي کار کې به انشاءالله ووایي. او همدا ډول د کمنټونو په واسطه باندې د محصل او استاد ترمنځ اړیکه، د کمنټ په واسطه باندې محصل او یو کولی شي محصل کولی شي استاد ته کمنټ پرېږدي، استاد دا مشکل لرم، محصل کولی شي چې د هغه مشکل استاد ته وړاندې کړي، استاد د هغه مشکل په اړه کولی شي چې معلومات ورکړي. بل همدا ډول استاد کولی شي چې د محصلینو کنټرول وکړي، لکه څنګه محصل پوسټ او یا کمنټ په لاسیم کې وکړي او کې ونه کړي، هم واک ورکولی شي هم واک ځنې واخیستی شي. همدا ډول کولی شي چې محصل سیم ته اضافه کړي یا هم د سیم څخه وباسي. دغسې نور مثال استاد کولی شي چې د کلاس روم استاد مثال هغه کولی شي چې په دې سیم کې د ګوګل ټولګۍ څه کړي، تنظیمات یې وکړي، مثال سیټینګ هغه چې هغه برخه ورته وایي. استعمال او کارونه هم همدا ډول تر یو حده پورې د ګوګل ټولګۍ اسانه ده. بل خبره دا ده چې ګوګل ټولګۍ کې هر سیم ځان ته یو جلا فولډر لري، هر سیم ځان ته یو بیل فولډر لري چې دا فولډر بیا په ګوګل ډرایو کې ثبتېږي او همدغه ګوګل ډرایو یا همدا فولډر د هغه کلاس سره تړلی وي. یعنې که یو استاد غواړي چې 2 3 4 5 10 کلاسونه جوړ کړي، د ده دا ټوله صنفونه په یوه ګوګل ډرایو کې 10 فولډر لري. هر جیمیل اکاونټ ځان ته ګوګل ډرایو لري. ګوګل ډرایو کې بیا چې یو کس وغواړي چې په څو سیم کې داخله وکړي یا هم څو سیمپونه د ګوګل کلاسروم کې جوړ کړي، نو د هر یو دپاره بیل فولډر جوړیږي. هغه فولډر بیا به د جیمیل د اکاونټ سره د ده په ګوګل ډرایو کې ثبت وي. یعنې د هر اکاونټ دپاره یو ګوګل ډرایو موجود دی چې هغه ګوګل ډرایو کې بیا د هر سیم دپاره بیل فولډر موجود دی. هغه فولډر کې موږ کولی شو چې مثال د مضمون اړوند فایلونه موجود وي یا هم انځورونه وي، ویډیوګانې او داسې نور اضافه مواد چې کولی شي استاد یې له محصل سره شریک کړي. نو راځو وروسته برخې ته ګوګل کلاسروم په اړه باندې بحث کوو چې آیا ګوګل کلاسروم وړیا دی او که په پیسو دی. ګوګل کلاسروم یوه برخه په پیسو ده او یوه برخه وړیا ده. دا چې هغه فری یا وړیا کومه برخه ده پر هغه باندې هم بحث کوو، او د پیسو چې مثال نو فری یا ناٹ فری دی، مثال هغه وړیا نه دی، پر هغه هم بحث کوو. فری په هغه صورت کې دی چې ته په یو تعلیمي ادارې پورې اړه ونه لرې، هغه ته هر کلاس ځان ته جوړې، مستقیم هغه ځان ته جوړېږي. او که ته وغواړې چې په یو مستقیمې ادارې پورې مثال هغه ځان ته خپل یو سیستم جوړ کړي، په هغه پسې بیا کلاسونه مربوط دي، هغه بیا په پیسو دی. خو یو شی مهم دی چې په هغه برخه کې هم تاسو کولی شئ چې 14 ورځې ورڅخه وړیا استفاده وکړئ. مثال اوس موږ یو اداره لرو یا یو انسټیټیوټ یا یو پوهنتون دی، هغه ځان دپاره یو د جي سویټ په نامه یو برخه ده، هغه ځان ته رانیسي چې هغه بیا په هغه کې 3 ډوله دي، بیسیک دی، بزنس دی او انټرپرایز دی. هر یو ځان ته بیل قیمتونه لري چې هغه قیمت به ورته پرداختوي، خو کېدای شي د 14 ورځو لپاره وړیا وي چې هغه قیمت یې ورته پرداخت کړي. بیا چې هر کلاسروم جوړیږي، هغه کلاسروم به د هغه ادارې سره ځي، د هغه سیستم سره به ځان وثبتوي، بیا د هغه لارې کولی شي چې هغه بیا نو هر څه کنټرول یې د هغه ادارې په لاس کې دی. هغه ډېر ښایسته برخه ده. خو اوس چې موږ استفاده کوو، موږ ته د فری برخې څخه استفاده کوو، د فری برخې څخه استفاده کوو او زیات اوس چې کېږي هغه د فری زیات استفاده کېږي. نو اوس موږ دا بحث کوو چې څنګه وکولی شو ګوګل کلاسروم کې کار وکړو. ګوګل کلاسروم کې دا یو څو برخې ډېر مهم دي، یو سټریم دی، کلاس ورک دی، پیپل دی او ګریډز دی. پر دې هر څه به بیل بحث وکړو وروسته. نو راځو په راتلونکي برخې کې به موږ تاسو ګوګل کلاسروم
سټریم، کلاس ورک، پیپل او ګریډ پر دې هر یو او همدا ډول د ګوګل کلاس روم پر تنظیماتو پر هر سبب بیل بیل بحث وکړو. نو دا چې ویډیو ورته نسی هم دومره د دې ویډیو لپاره هم دومره بس دی. نور تاسو په راتلونکي ویډیو کې ان شاء الله وړاندې کړو.